یو شیبه تصور کړي یو کور دی، یو پلار دی او 3 اولادونه دي. دا کور د محبت، احترام او خوشحالۍ نه ډک دی. خو کله چې یو ورځ پلار د دنیا نه ولاړ شي نو هماغه کور کې جګړه شروع شي. ولې؟ ځکه چې جایداد او پیسې کله کله د انسان اصل مخ ښکاره کوي. یو ورور داسې وایي دا ټول جایداد زما دی او خپله خور ته وایي ته خو لور یې، ته حق نه لرې. خو هغه نه پوهیږي چې الله تعالی د خور حق قرآن کې مقرر کړی دی او کله چې انسان د چا حق وخوري نو الله تعالی د هغه نه برکت اخلي. خو کله چې څوک صبر وکړي او الله باندې توکل وکړي نو الله د هغه لپاره انصاف کوي. نننۍ کیسه ده د یوې خور، د یو لالچي ورور او د الله د انصاف. د خیبر پښتونخوا د غرونو ترمنځ یو خوشکلی کلی و. کلی کې ساده خلک اوسېدل. خلک به سهار وختي پاڅېدل. کسان به خپلو فصلونو ته تلل. ماشومان به د کلی په لارو کې لوبې کولې. په حمیدې کلی کې یو سړی اوسېده. نوم یې حاجي رحمت خان و. هغه یو ډېر ښه انسان و. خلک به ویل حاجی صاحب ډېر انصاف کوونکی سړی دی. حاجی رحمت خان 3 اولادونه درلودل. یو زوی جاوید، بل زوی اسلم او یو لور زینب. زینب ډېره مهربانه او حیا لرونکې نجلۍ وه. هغه به د خپل پلار ډېر خدمت کوه. کله به چې حاجي صاحب ستړی شو زینب به ورته چای راوړ. هغې به ویل پلاره ته آرام وکړه. خو جاوید لږ بدل طبیعت درلود. هغه تل د پیسو په فکر کې و. هغه به اکثر ویل یو ورځ به زه ډېر مالدار شم. یو ورځ حاجي رحمت خان سخت ناروغ شو. ډاکټر راغی. هغه وویل حاجي صاحب باید ډېر آرام وکړي. کور کې غم خپور شو. زینب به د خپل پلار خدمت کوه. اسلم هم د پلار ترڅنګ ناست و. خو جاوید اکثر د جایداد په فکر کې و. یو ورځ حاجي رحمت خان خپل اولادونه راوغوستل. هغه ورو خبرې کولی. هغه وویل زما اولادونو دنیا دایمي نه ده. یو ورځ هر انسان ځي. بیا هغه وویل کله چې زه نه یم زما جایداد د الله د حکم مطابق تقسیم کړئ. هغه په خاص ډول وویل زینب ستاسو خور ده. هغې ته د هغې حق ورکړئ. زینب ژړل. اسلم سر ښکته کړ. خو جاوید خاموش و. څو ورځې وروسته حاجي رحمت خان وفات شو. ټول کلی د جنازې لپاره راغی. خلک ډېر غمجن وو. یو مشر وویل حاجي صاحب ډېر نیک انسان وو. زینب ژړل. هغې ویل زما پلار ډېر ښه انسان وو. څو ورځې وروسته جاوید خپل ورور اسلم ته وویل راځه چې جایداد تقسیم کو. اسلم وویل خو زینب هم زموږ خور ده. جاوید غصه شو. هغه وویل خور ته جایداد نه ورکول کیږي. اسلم حیران شو. هغه وویل دا خو د اسلام حکم دی. جاوید وویل زه دا نه منم. زینب یو ورځ ورور ته راغله. هغې په ادب وویل زه جګړه نه غواړم. زه یوازې خپل حق غواړم. جاوید په غوسه وویل تا زموږ کور ته مه راځې. زینب ډېر غمجنه شوه. خو هغې یوازې دا وویل الله انصاف کوي. څو میاشتې وروسته جاوید کاروبار شروع کړ. خو ناڅاپه تاوان پیښ شو. بیا یې بل کاروبار وکړ. خو هغه هم ناکام شو. یو ورځ هغه وویل ولې زما ژوند خراب دی. هغه ډېر پریشان شو. یو ورځ د کلي مشر جاوید ته راغی. هغه وویل جاوید آیا تا د خپلې خور حق ورکړی دی؟ جاوید خاموش شو. مشر وویل ظلم برکت ختموي. هغه وویل کله چې انسان د چا حق خوري نو الله د هغه نه برکت اخلي. جاوید فکر کې شو.
یو ورځ جاوید د خپلې خور کور ته لاړ. زینب حیران شوه. جاوید وویل خورې ما ستا سره ظلم کړی. هغه وویل دا ستا حق دی. هغه د جایداد برخه زینب ته ورکړه. زینب وویل زه تا بخښم. له هغې ورځې وروسته جاوید خپل ژوند کې بدلون ولید. د هغه کاروبار ښه شو. کور کې خوشحالي راغله. ورونه او خور بیا یو ځای شول. ګرانو دوستانو، اسلام موته وایي د هر انسان حق ورکوي. خور، ورور، مور، پلار، د هر چا حق مهم دی. کله چې انسان انصاف کوي نو الله برکت ورکوي. خو ظلم تل تاوان لري. نو تل هڅه وکړئ چې انصاف وکړئ. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ او د داسې نورې ښکلې پښتو کارټون کیسې لپاره زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. مننه. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.